دغه شان تعجب په دې باندې کړی د الله په دې انصاف باندې چې انصاف والا بادشاه دی او څه ناشنا حساب کتاب به کوي د قیامت په ورځ ځکه چې رب العالمین هغه بادشاه دی هغه ذات دی چې د هغه حساب کتاب د ذرې دی چا سره به کې ظلم او زیاتې نه کېږي او دې کې د صرف یو مثال پیش کوم ابوذر غفاري رضی الله عنه یو دا حدیث امام احمد راوړی دی او دا د یېرې حدیث هم دی او د خوشحالۍ هم دی وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان جالسا یو پیر رسول صلی الله علیه وسلم ناس و شاتانی تقترنان رسول صلی الله علیه وسلم ډډه لګولې و ناس او دوه ګډان یو بل سره مقابله کوله په ښکرونو باندې یو بل وهل فنطحت احداهما الاخرى نو دا یو ګډ راولګېد دا بلې راوپرځه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم په خندا شو فقيل له ما يضحكك يا رسول الله ملګرو يا رسول الله تاسو وخندل ولې وی عجبت لها تعجب مې وکړو ولې والذي نفسي بيده په هغه ذات مې د قسمي د چا په لاس کې چې زما ساده لیقادن لها یوم القیامه دا کوم ګړي چې را پرځولی دی د ده دا بدل به الله د قیامت په ورځ د دې بل نه اخلي خیال هم دی د الله عدل ته دې کې د یېرې څه دي که څه دي کړي نو د یوې د سره حساب کېږي ګورې دا هغه زناور او څاروي دي چې دا مکلف هم نه دي خو بدل به اخیستی کېږي ځکه چې دا محکمه د الله ده او دلته انصاف کېږي به تا چې دا پردی مال خوړلی که چېرته او یا د چا نه دي جیداد نیولی یا دې ځمکه نیولي یا دې مال د چا خوړلی په چا دې ګزارونه کړي څوک دې کنځلی په چا دې بهتان لګولی یاد ساته ګوره دا ورځ را روانه ده ښه د دغه ښکرور ګډ نه به هم بدل اخیستی کېږي د هغه ګډ دپاره چې هغه بېښکرو یا کمزوری و نو دا خبره یاده ساتي او دا د یېرې خبره ده او دا د خوشحالۍ هم ده که چا د سره ظلم او زیاتې کړی نو پرېږده الله ته الله به ترې د یوې تپوس وکړي دلته رسول صلی الله علیه وسلم تعجب کړی دی د الله د دې عدل او انصاف نه چې ناشنا عدل دی د الله دغه شانې تعجب کړی دی کله چې جنت او جهنم ولیدو چې ناشنا ځایونه الله پیدا کړي دي په دې هم تعجب کړی دا تعجب خبره چې یو سړی جنت ویني او جهنم ویني او تعجب ونه کوي په څه به تعجب کوي او ځکه حدیث کې راځي انس بن مالک رضی الله عنه وی دا کوم ملګرو سره چې موبایل د موبایل نه دا ښه دی چې دا بیان واوري موبایل نه څه ښه ده بیان واوري دا درس چلیږي په هر ځای کې به تاسو ته میلاویږي هر ځای کې راته میلاویږي بیا وروسته یې وګوره ویډیو هم وګوره مینه پې ماته که درس هم وګوره او دلته وخت ضایع کول په دې موبایلو کې دا ماته ښه کار نه ښکاري بل د دومره غټ انسان باره کې خبرې کېږي مناسب نه دي چې د دومره غټ انسان باره کې خبرې کېږي او سړی په بل څه کې مصروف وي بل ورځ ما د چا قصه بیان کړې وه پرون بل ورځ که څه د یو امام قصه مې بیان کړې وه امام مالک رحمه الله بارک الله فیک امام مالک د حدیثو د درس په دوران کې لړم چیچلو او غږ یې نه کو د درس ته ختمولو پورې ځکه چې مناسب نه ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم باره کې خبرې کېږي او زه یم چې زه لړم چیچلی یم قدر به کې احترام به کې د رسول صلی الله علیه وسلم د خبر ما یې د آخرت احوال لیدلي و نو تعجب یې کړی ځکه چې دغه ناشنا عالم دی د آخرت ته که نه انس ابن مالک وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر مونځ وکړو او بیا منبر ته وختو په منبر چې ودرېدو نو د جومات قبلې ته اشاره وکړه وی دلته
پا دی قبل کی اللہ ما تا جنت موخو ما تا جہنم موخو پا دی منزی کی ورطو خو فلم ارک اليوم فی الخیر والشر فلم ارک اليوم فی الخیر والشر نو ننچی ما کم خیر ولیدو ننچی ما کم شر ولیدو دیسی ما نداری تری تعجبی ہوکو یعنی جنت کم خیر چی با جنت کی پروت تے کم شر چی با جہنم کی لیلی جہنمیوں میں پار انتظار کی دیسی وی ما نداری دلی چرتا ذکر وی لو تعلمون ما اعلم کدا خبری تاوستا معلومی وی دا کمی چی ما تا معلومی دی کنا لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا تاسو با جڑی دیر وی و تاسو با خندگانی لگی کڑے وی نو تعجب یہ سنو کو جنت و دا جہنم وزرت داوی ما فائدہ چی جنت و جہنم دومر عجیب دی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولیدون تعجبی کو دا دین تعجیبو نوی ما وگو تکیه دا دین عجیب دادا چی دا یو سڑی پا دقا زینو باندی ایمان دے چی جنتم شتے و جہنم شتے و آقا دومر عجیب دی دا یو سڑی پا دقا زینو باندی ایمان دے او دا پر تو تنشتی چی دے با جنت تجیو که جہنم تبزیو دا او کوشش او محنت نکی دے دا گن عجیبہ تی پا دا تعجب نہیں پکر یعنی سڑیوی چی جنت و جہنم دیر عجیبہ دی عجیبہ دی منما ذکر چی اللہ قد قدرتون التراخ کر کی خود دین عجیبہ دا دا چی چا پا جنت و پا جہنم باندی ایمان دے او دا جنت دا گٹلو کوشش نکی او دا جہنم نا دا بچ کے دو کوشش نکی دا گن زیادہ عجیبہ تی او دا منگیو کر زمان ایمان دے پا جنت و پا جہنم کنا نبی تا سکڑی جنت تا پار او تا سکڑی جہنم نے بچ کے دو دا پار